ګرانو کتونکو یو ځل بیا په خیر راغلي د خیبر میلمانه ده او د خیبر میلمانه ستاسو پروګرام ستاسو د خوښې پروګرام دې ځل به تاسو کتلی چې AVT.com کې د دې کلیپ په نمبر 1 راغلی او هغې دپاره ول لاسونو پلکار زبردست ستاسو د خوښې ډېره مننه اصل کې خلکو د خلکو ډېر شیزونه خوښي لکه د خلکو فروټ ډېر خوښي خو اخیستی نه شي ګراني ډېره زیاته شوې ده کور ته چې کله مونږ لاړ شو مونږ ته وایي پاپا مونږ له امونه راوړه امونه چې یو څو لکه چې 2-3 امونه خو وړی نه شي نو امونه به وړی کم از کم دړی امونه به وړي ادې نه چا خبره چې ماشاءالله کتار هم ډېر دی نو چې هغې له یو ام ورکې نو هغه جوړ شي تقریبا هغه څه شي یو دړی امونه جوړ شي نو هغه یو دړی امونو کې ګرانو کتونکو هغې کې بیا جګړې شروع شي چې دا دې له دې غټ ورکو دې له دې وړوکې ورکو ما له دې لوی او د پکار دی دا هم د ما او دا خوږ دی او دا پیکه دی ده له دې خوږ داسې پکې زه دننه ناست وم او بیا د کور والا چې درته خبرې شروع کړي د کور والا درته وایي د بجلی بل دې لا نه دی ورکړی او ته امونه راوړې لکه هغه درته الټه دا نه وایي چې تا ډېر غټ کار وکړو ښه کار دی کو ماشومانو له دې امونه نه دا اوس ټول د ګرانۍ چې کوم ټینشنونه دي زه تاسو ته هغه وایم که نه نن سبا دا ټینشنونه دي ښه په دې کې بیا تاسو به کتلي چې بجټ رالو اوس چې بجټ رالو نو چې زما چې یا چې کله نه پیدا شوی وم بجټ مې پیژندلی دی نو اوسه پورې یو بجټ نه هم خلک خوشحاله نه دي او دغسې دې بجټ نه هم خلک خوشحاله نه دي دې بجټ کې څه وي لکه زه خو دا وایم چې غریب سړی صرف دا پیژني چې ما ته الوګان ارزان شي ټیپر ارزان شي پیاز ټماټر انډې لکه کور کې قسم نه یو 4 انډې به راولي ټماټر او پیاز به هغې سره به پاخه کړي هغه به وخوري ظالمانو ورته دا هم ګران بیا وایي چې موږ ګراني نه راوستې او دې ځل ډېر زبردست بجټ دی او داسې او داسې او داسې ما ویلې یار دا ډېره خبره ده ما هغه ورځ ما نه چا تپوس وکړو وایي یار بجټ څنګه ومیل ډېر خو وی ولې مایل جګړې پکې ونه شوې بس دې دپاره خو تاسو به کتلي او په دې باندې ریلی زه یم اپریشیټ کوم زه د خیبر پښتونخوا چې کوم اسمبلي ده که نه هغې د ټول پاکستان نه زیات ډسپلن هلته ډېر هېڅ جګړه مګړه پکې نه وه هغې ته پته وه چې دا همغه چیزونه دي چې کوم مخکې دومره کلونو نه کېدو نو څه له جګړې کوو څه ته جوړېږي هم نه او په دې باندې که تاسو یو مور پلار نه تپوس وکوئ چې یاره تاسو بجټ وکتو نو هغې به وایي چې ګورئ که موږ بجټ هم کتو که نه خوښه چې دي همغه به کوي چې کومه د دې خوښي لکه اوس تیل شو نن به ته ګاډی ودرې تیلو ته هلکه 115 روپۍ لیټر دي ښه سبا به ګاډی ودرې 120 روپۍ لیټر دي بل ورځ به ګاډی 140 روپۍ لیټر دي زموږ یو ملګری دی هغه سره یو چینده غوندې ګاډی دی تور شوی نو هغه بس چا ورلاسې ورکړی مړه وي دا واله وي دا ستا شو نو هغه چې هغه خوشحاله خو چې زه ګاډی خو دی خو دا خو ورته نه وپته چې دا چلیم پسه نو چې په ډومبي ورځ تللی دی پټرول پمپ ته ولاړ دی هغه ته یې ویلې څه واچوي به ډاکې کا په چې ډک کړی دی نو هغه ورته چې څومره شي تقریبا 4700 روپۍ شو نو دی هغه خولې ته کته نو ورته ولې ما خو ویل چې 300 روپۍ به شي نو ورته ماما په کومه دنیا کې اوسېږي هغه ویل دا چینده غوندې ګاډی دی کې دا رشکې پرنګې ګاډی دی کې 9.5 روپۍ پټرول رالی ورته ماما ته په کومه دنیا کې اوسېږي هغه ورته چابي راوښکوي دا واله ستا ګاډی دا ستا شو بچې په دې پټرولو کې ستا شو نو هسې وایم چې ګراني دومره زیاته شوې ده ګرانو کتونکو او یوازې دلته نه پوره دنیا کې دا زموږ دوبۍ کې چې کوم وروڼه خویندې ناست دي هغوی ته پته ده هلته نور هم زیاته ګراني شوې ده زه خپلو مسافرانو ته ډېر خفه کېږم ولې چې هغوی به اول که 1000 درهمه راستولې دلته کور کې ورته چې هغې وایي اوس 2000 درهمه راستوه هلته هغه غریب په خپله هم ګزاره نه کېږي نوکریان هم نشته د کرونا د وجې نه ټول یې هم او بلې نه هم خبر کړمه اوس به موږ د عیني مسلې طرف ته ځو خو د عیني چې کومه مسله ده همغې باندې زه خبره شروع کوم دا لینک کومه داسې چې سکولونه کولاو شو او سکولونه چې کولاو شو نو الټه سیستم شروع شو د ګرمیانو چوټیانو کې به سکولونه بند وو د ګرمیانو چوټیانو کې سکولونه کولاو شو دنیا الټه پلټه شوه چې کوم ورځو کې به سکولونه کولاو هغه ورځو کې سکولونه بند شو
د خلک شپې ویښي او ورځې ودي خلک اوس ټیپر د شپې خوري او غرمې پیازو سره روټۍ خوري. نو هر څه بدل شوي دي ګرانو کتونکو. راځئ ګورو چې د فیسونو په حوالې سره او د ماشومانو د سکولونو په حوالې سره د عیني څه مسله ده. راځئ چې وګورو د عیني مسله. څنګه چې تاسو ته پته ده چې کووډ نه بعد ماشومان سکول کلاو شو، هغې د وجه نه مدرز ډېر زیات خوشحال دي. یو څو خو پکې بنګړم واچوله او نن موږ سره د یو ماشوم مور موجوده ده او راځئ چې هغې سره خبرې کوو چې هغې تاثرات څه دي. بخیر علي بچی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ بس ډېرې نه ښه خوشحاله یم. دا راته ووایئ چې تاسو ولې خوشحاله یې؟ وایي بچی خوشحاله به نه یم. دا سویمه میاشته چې ماشومان راته په کور باندې ناست دي، سکولونه بند. اوس خو د خیره سره سکولونه کلاو شو، دا زړه مې که ایسته کلاو شو. مخکې خو به په کور کې ناست وو او دغسې به وراني کولو مونږ ته تنګ وو. اوس خو شکر د خدای دی بیا دغه درونه رانولي. هغه خو یو زوی نه مې تپوس وکړو، ما وی ایپور، نو ما ته وایي باټینګړ. ښه چې ماشومان کور کې وو تاسو به خامخا ډېر بچت کړی وې. بلکل د پیسو نه بچت یاد دی. او واده دې کړی؟ نه. دا وکړه نو بیا به ته خبر چې لکه زما درپسې اورګاډی روانې که نه. 9 مې لوریانې دي او 4 مې زامن دي د خیره سره. او د ټولو پیسونه چې کوم دی نو د چوټیانو نه یې ایسته مخکې اخیستې دي. زه او ښځه خاوند خو یې دل توی کړو. اوس څه وکړو؟ سود شروع کړو. تاسو پته ده خیبر ملمانه کې هر هفته موږ سٹار اف د ویک سره خبرې کوو په ویډیو کال باندې. نن چې کوم سٹار اف د ویک دی ګرانو کتونکو هغې شروعات د K2 نه کړی و، K2 دبۍ نه. او K2 دبۍ نه هغې به ډاون ټاون دبۍ او داسې ښایسته پروګرامونه ستاسو دپاره کول، بلکې هغه چې پیل ځل چې کله د K2 طرف نه ډرامه کې کار وکړو نو هلته نه موږ وپېژندو چې دا کس چې دی دا به ډېر مخکې ځي او نن سبا یې تاسو ګورئ چې هر نوې ډرامې کې دی موجود وي. موږ سره دی جی سٹار آف د ویک قاسم خان. السلام علیکم قاسم خان. السلام علیکم زکی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. قاسم پختو کی خبر ہو کم کو اردو کی؟ اردو کی صحیح دا خزا ګرانو کتونکو د قاسم تعلق د کوهاټ نه دی خو اردو یې لږه ټیک ده او پښتو یې لږه داسې د عینی پرنګ ده کنه. اچھا قاسم یہ بتائیں کہ جب آپ نے K2 سٹارٹ کیا تھا اس وقت کیا آپ کو یہ خیال تھا کہ آپ اتنے بڑے ایکٹرز کے ساتھ کام کریں گے اور ایک دن اتنے خوبصورت ڈراموں میں کام کریں گے اور اتنے مشہور ہو جائیں گے آپ؟ ویل زکی بھائی، اگر میں بولوں گا تو آپ کو لگے گا کہ میں تھوڑا ایروگنٹ ہو رہا ہوں، بٹ مجھے اس بات کا اندازہ تھا. میں نے کہا نا آپ ہنسیں گے، یہ اس میں کوئی غرور والی بات نہیں ہے، اس میں کچھ ہے نہیں. ایکچولی مجھے شروع سے ہی وہی کرنا تھا اور آئی واز ان دبئی، آئی واز ورکنگ، کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا. تو آپ کی توسط سے K2 کی توسط سے مجھے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ملا جہاں میری گرومنگ ہوئی، جہاں مجھے بہت ساری چیزیں بیسک سکھائے گئے، جیسے کیمرے کو فیس کرنا، بات کرنا، اپنا ووکل ٹھیک کرنا. تو آپ ہی تھے جو ٹرین کر رہے تھے ہمیں اسٹارٹنگ میں، تو تھینکس ٹو یو. اور آئی تھنک K2 میرے لیے ایک وہ مائل اسٹون رہا ہے جس پہ میں نے جس کے وہ کہتے ہیں نا جس کے سہارے پہ میں یہاں تک پہنچا ہوں. ماشاء اللہ جی، زبردست، تھینک یو سو مچ. یہ ایک عز و انکساری والے انسان کی نشانی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بہت ترقی دیتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے K2 کے ڈرامے میں کام کیا تھا، مطلب پروگرامز تو آپ بہت کر رہے تھے، لیکن جب آپ نے عید والے ڈرامے میں کام کیا تھا K2 کے، ریممبر؟ جی جی آئی ریممبر. تو جب ہاں جیسے ہی ہم نے وہ ڈرامہ دیکھا میں نے کہا یہ بندہ بھائی صحیح ایکٹر ہے بالکل، یہ اور یہ جائے گا انشاءاللہ.
जब आप कराची आए और आपने प्रॉपरली वहां पे ड्रामा शुरू किया तो क्या चेंज फील क्या हुआ आपको? बहुत सारी चीजों का चेंज फील हुआ। एक तो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, एक्टर्स बहुत बड़े बड़े थे मेरे सामने, और क्योंकि मेरा जो पहला ब्रेक था वो था क्या कहते हैं, एक्टर इन लॉ। एक बड़ी मशहूर फिल्म है, नबील कुरैशी उनके डायरेक्टर है, जी। और बाद में तो लीड एक्टर थे। तो मेरा पहला सीन ही महवश हयात के साथ था। हाँ। तो वो एक जाहिर बात है, एक बड़ी लेवल की फिल्म थी, और एक प्रोफेशनल डायरेक्टर थे फिल्म के, फीचर फिल्म के, और एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट मेरे सामने थी। तो इसी तरह जब और मूवीज करता है, ड्रामे करता रहा, तो वो प्रोफेशनल, जाहिर बात है, उनके साथ compete करना थोड़ा मुझे मुश्किल लगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये था कि आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, तो काफी सारी चीजें मैं स्किप भी कर जाता था, काफी सारी चीजों में आपका सपोर्ट भी होता था। लेकिन जब मैं मार्केट में आया, एक्चुअल मार्केट में आया, तो लग पता जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी एक्टिंग, वैसे तो फिल्में भी सारी आपकी देखी मैंने, ड्रामे भी सारे देखे। मुझे आपकी एक्टिंग जो झूठी में लगी है ना, वो बिल्कुल ऐसी लग रहा है जैसे सचमुच आप अपनी बहन को समझा रहे होते हैं। रियली वो बहुत रियल था। क्या वजह क्या थी उसकी? सर, उसकी सबसे बड़ी दो वजूहात थी उसकी। एक वजूहात तो थी, एक वजह तो ये थी कि जो मेरी को एक्ट्रेस मेरे सामने थी, इकरा अजीज, शी इज जेम ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल। एंड वेरी वेरी ब्रिलियंट एक्ट्रेस, और उसका बहुत सपोर्ट रहा मुझे, उसने बहुत गाइड किया। उसके अलावा जो अली मोइन साहब राइटर थे, हाँ। वो कुछ कहानी ऐसे लिखते हैं लोग कि आप जब पढ़ रहे होते हो तो आप ऑटोमेटिकली उसमें इंडल्ज हो रहे होते हो, आप विजुअलाइज कर रहे होते हो। Exactly. अब काफी ऐसे ड्रामे हैं जिसके सेट पे मैं इस इंटरव्यू के लिए कहीं पर आया हूँ, मैं भी शूट पे ही था। मैं नाम नहीं लूंगा चैनल का, लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आया करके। वो पढ़ के आपको लगता है यार ठीक है यार, कर लूंगा यार। बट कुछ कहानियां ऐसी होती हैं और कुछ लिखारी ऐसे होते हैं कि जब आप उनकी लिखावट पढ़ते हैं या उनका जो लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो आप वो फील कर रहे होते उस वक्त। अच्छा, आई थिंक द क्रेडिट गोस टू द एक्टर एंड द राइटर। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप कंपेयर करें प्रेम गली वाले को और झूठे वाले कैरेक्टर को, तो आपको पर्सनली कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा अपना? प्रेम गली। प्रेम गली, वाह, वो कासिम खान था एक्चुअल। नहीं, कासिम खान नहीं था, वो एक भोला भाला सा बच्चा था, और जिसको जिंदगी की तल्ख हकीकत का नहीं पता था, और वो बहुत लाइट कैरेक्टर था एज कम्पेयर टू झूठी वॉज वेरी वेरी वेरी। मुझे झूठी के कैरेक्टर में जाने के लिए मुझे बहुत नेगेटिव होना पड़ा था। यस, एग्जैक्टली। और सेट पे भी काफी रूड होना पड़ा था सबसे, और अलग थलग बैठना पड़ा था, बिकॉज वो बहुत गुस्सैल था, बहुत गुस्से वाला कैरेक्टर था। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव, हाँ, अगर मैं कासिम से पूछूं कि आपका बेहतरीन काम कौन से ड्रामे में, तो क्या कहेगा? सर, अब तक आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट, लेकिन अब तक जो हुआ है उसमें अभी रिसेंट टीवी के साथ एक प्ले खत्म किया था। अच्छा। उसके जो डायरेक्टर थे वो, उन्होंने खैबर के साथ बहुत काम किया, अजीम सज्जाद साहब। जी जी बिल्कुल। उन्होंने उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। वो जो कैरेक्टर था मेरा नाकाश का, वो मुझे लगता है कि अभी तक कमी बेशी माफ करे अल्लाह, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान टेलीविजन में वो कैरेक्टर किसने प्ले नहीं किया। ओए होए, जो मैंने किया, सस्पेंस से मैंने किया है। अबे कुछ सीक्रेट। उसकी जो बैड लक ये हो गई मेरे साथ कि उसकी प्रमोशन ठीक तरह से नहीं हुई। ओह, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो वो उसकी रीच काफी थी, काफी फैंस बने मेरे, क्या कहते हैं, काफी फैन पेजेस बन गए इंस्टाग्राम पे। बहुत, मतलब लोग आज भी कहीं जाता हूँ रेस्टोरेंट वगैरह में तो बहुत प्यार करते हैं, बट उस तरह से उसको वो नहीं किया गया, क्या कहते हैं, क्या प्रोडक्शन के क्या वला आलम क्या मसाइल थे वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया है अभी। जबरदस्त। झूठी वगैरह या जितने भी आप मेरे और ड्रामे उठा के देख लें, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कहीं कमी रह गई थी। अच्छा, इंसान सीखता है हर एक कदम पे। यू लिव यू लर्न। आप जितना जिंदा रहते हो आप सीखते हो जिंदगी में। आप भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, ठीक है बच्चे। लेकिन जो एक होता है ना कि एक एक्टर ऐसे होते हैं आपके साथ, जैसे अभी आपने एकरा की बात की, तो एक
कोई ऐसा मेल एक्टर जो रियली आपको जिसने इंस्पायर किया हो, जिसके साथ काम करते हुए आपने सीखा हो? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा, क्यों? फहद भाई के साथ मैंने अभी बैक टू बैक 3 कमर्शियल्स किए हैं, और उनकी एक फिल्म आ रही है कायद आज़म जिंदाबाद, क्योंकि ऑफ कोर्स लॉकडाउन है तो सिनेमा घरों में नहीं लग रही है, सिनेमा घर ओपन नहीं है। उनके साथ भी मैंने वहां पे काम किया उस फिल्म में भी। तो मुझे बड़ा मजा आया उनसे, मैंने काफी कुछ सीखा। मुझे लगता है ही इज हेल ऑफ अ प्रोफेशनल एक्टर। एक्टर तो सभी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं छूट जाती है हमारे यहाँ पे। तो उनका प्रोफेशनलिज्म, उनका काम करने का तरीका, उनका टाइम पे आना, अगले आर्टिस्ट को आप कैसे केटर कर रहे हैं, वो बड़ा जरूरी होता है। अगले बंदे की एक सीन अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा सीन है मैं अपनी लाइनें बोल के चला जाऊं। मुझे दूसरे एक्टर को भी उसी तरह उसकी भी एक्टर को, उसके भी कैरेक्टर को उसी तरह से संभाल के उस तरह से क्यूज या डायलॉग्स देने चाहिए कि उसको उसका मार्जिन मिले। तो ऐसे तो बहुत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फहद भाई, लेकिन फहद भाई के साथ रिसेंटली काम किया है अभी, बैक टू बैक किया है, 2-3 दफा किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि है यस, अभी तक के मेरे फेवरेट तो कासिम खान, you were star of the week in Khyber TV this week, और अल्लाह आपको बहुत खुशियां दे। और आमीन। वो गाना जरा सुना दो यार, वो दगा दगा वही 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 वो वाला कौन सा दगा? मुझे तो वो वाला आता है जो आप अक्सर मेरे लिए गाते थे, वही वाला वहां पे तुमसे मोहब्बत हो गया। थैंक यू सो मच कासिम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। खुशाला से ग्रानो कतुन को दा कासिम खान जमुंगा दनन स्टार ऑफ द वीक तासु का तो और ढेर जबरदस्त कार कई लिया दी ड्रामे हवाले सरा, और इंशाल्लाह चसिंगा ददी कारगोरी और बदी सुपरस्टार ये जमुंगा पूरा दुआगानी दी सर स्टार्ट दी जमुंगा चैनल ना गश्ते हो नो नन माशाल्लाह चरतो रसीदो पल चिकम गुलकबरान दी आगी सर मिलावी गुलकबरान जमुंगा दास चुप नास्ती पता नहीं से चल दे असल की तासु सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम बाद सलाम। बोलूता یو کس ته وایي چې څوک پکې مشر دي مشر. اول نه زما هغه کس ته یم چې چا پکې ټول نه زیات عزتي. نو بې عزته خو نه وي شکر دی. عزت باندې ډېر بې عزته که ویم نو بس قسمت پوڼی دی پکې واچي چې څوک بې د ټول نه زیات چې د چا عزت دی ګرانو کتونکو تاسو د هغې رپورټ هم وکړو موږ سره ناسته عیني السلام थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। غش اکثر په دې سنټرز ورځي. او چې چا نخه خرابوي بیا خو خوا دي خوله اسی په سنټر اوس په سترګو ړوند دی لکه تا ته دا دوه زمري نه ښکاري او تا ته چې کوم دی ببرشیزه ښکاره شوه. ګوره دا چا خبره که نه وایي ببرشیر هم دا ګورې لیکلي خبره ده کتاب کې ببرشیر هم خپلې ښځې نه یریږي ښه شیرنی نه یریږي دا منلې شوې خبره دا ښځه دومره زوزه وځي ډېره. ګوره چې ښځه در نه خفه شي که نه نو روټۍ به درله څوک پخوي چې ښځه در نه خفه شي جامې به درله څوک وینځي بالکل استری به څوک کوي استری به څوک کوي اور ور به څوک کولاوي. نو ښځه خو په دویم اودس خپئ کوزې لوټې سره او که نه یاره نن سبا دا ښځې رښتیا ډېر زر خفه کېږي خو ښه عیني خو شته موږ سره دویم چې کوم لږ هغې نه لږ کم عزتدار انسان دی هغه موږ سره ناست دی جي ستاسو ټولو په وړاندې ګل جي مهرباني باندې جی ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਓਏ ما باندې بالکل ټیک ټاک دی خو لږ باندې زما طبیعت باندې ډېر خراب دا باندې او نن خو دې واسکټ دا د واده واسکټ دی جوړې بیا دا د چا نه اخیستی دی نو کله ته مې اروې کله دا واسکټ یم د ما نه لاس کې واغستو. دا ولې بدماشي باندې زما خراب و که نه جي ما باندې نن یو کار کړی دی. تا باندې چا کار کړی؟ ما باندې یو کاکتوس نن پیدا کړی دی. وی ظالمه ما باندې چې غوسه راشي که نه نو دا باندې ولم نو تماچه غوښتی نو همداسې به یې پیولې تا د کارتوس نه به تش لوګې وځي کارتوس اواز مې کړی دا ما ته پته ده د کار نه دی. لینده باندې ما روړې ده که نه ښه لیندې باندې به ولې باندې به ولم ته لینده راکاږه ته څنګه راکاږې نه لینده راکاږه ته خوله خو دې لینده نه ده خدای دې
پټخ او ګرانو کتونکو موږ سره دریم چې بالکل ټولو نه کم عزت غرب لکه کم هم نه دی لکه بس مړه بس بالکل بې شرمه بې عزته انسان ما دا داسې کار دوباره په دې دا شوی السلام علیکم زه پکې د سره سړی نه یم دې ته مزه نه سړی خو یې ښه موږ سره ناست ګرانو کتونکو زموږ باندې ټولو باندې ګران ساده ګل پرېږدې هېڅ ضرورت نشته مو باندې یارې یار داسې خبره خو نه ده یار ګوره ده باندې یارې په تا باندې څنګه یاد یم پلاره تا باندې ماش لغرې کې چولې ونه خوړې یار لیاقت چولې باندې مې تا باندې ونه خوړې هغه د پردي سړي جیب ته غږ دا د پول په شان سر چا نه خوړې چولې چا نه خوړې چودې ما دا یوه د ده یوه مامي وه هغې ته وي په مور د چودې خو د مې زه عزتدار سړی زما شکر دی 50-60 روپۍ لازم او دي تاسو قچې خو د چاپلازم نشي برداشت کولی تاسو خو چې دکان ته دننه شئ که نه اتو زرو کې د سړي نه ډز اوچته وي بالکل خامخا صحیح خبره نو چولې دې پې وخوړې بیا چولې را باندې وخوړې انډې پکې یوه چولې وه او کسان دوه او بیا خو دوه انډې پکه خیر یم ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده یو انسان چې ژوند تېري هغه څه دپاره تېري د ژوند مقصد څه دی په دې دنیا کې او تاسو څه پلانینګ کړی خپل ژوند دپاره که نه دی کړی میډم ستاسو څه خیال دی ژوند د حوالې سره ستاسو ژوند دپاره څه پلانینګ دی تاسو څه کول غواړئ فلحال خو تاسو جرنلیست یې که نه تاسو بیا به څه کول غواړئ دې نه پس سر زما خو ډېر پلانینګز دي ډېر زیات خواب دی ډریمز ډېر زیات دي زما او دوبۍ ته څه لځې نوليه لا خو دوبۍ ته څه لځم ورلډ ټور تا لځم که باندې نه ما ته ونه کړي ما باندې ته نه کیه لکه جاسیاں دوبۍ آپ ته خالی دوبۍ ته نه جاسانه پوری دنیا کوم ساډه نال وی چې بیا شو ساډه نال وی چې به نه وایي که نه نه پښتو کې وایم که نه سر زه به انشاءالله تعالی اکټر به جوړوم انشاءالله سیاستدان به جوړوم او بیا انشاءالله چې خیر وي وزیر اعظم به جوړوم دا ټول چې ته جوړ کې زه به وران کم جوړوم نه وې ځان به ښه جوړوم نو چې ته وزیر اعظم شي او جی انشاءالله بیا انشاءالله سر پیسې باندې به چوری باندې نه چوری باندې خو نه سر انشاءالله پیسې ګټوم بیا څنګه چې اختتام به سي اختتام خو نه دی سر اختتام باره کې سوچ مې نه دی کړی فلحال ساده ګله ته بس اختتام ته چې بوډۍ شي بیا به څوک یم نه زه بوډه شم نه بیا ما ګرځه سره پیسې وي زه څله بوډه کېږم سر بیا به ګرځې ما پسې زه به لفټ نه ډز کوم چې بوډه شم بیا به پلاستیک سرجري وکړم او مخ به ځان له استري کې خښته او استري به کم که نه اچھا تا ته پته شته دی ساده ګله ما یو ورځ ګرمه استري په مخ وواله مخې راته وکړه رخصه هغه استري نه یاد دا څه سپېره انسان دی قسم په خدای دله خو هېڅ هم نه ورځي یار دا خو ډېر زیات جاهل دی چا جاهل به دې نیکوي الله دې وبخي ما باندې ډېر زیات غټ پلان دي که نه سر ستا غټ پلان ما لیدلی دی ما باندې په ډېرې باندې چې کم دی نو زه بس هېڅ پلان ملان دې نشته دی لکه یو پلان باندې دا دی چې چرګان باندې ساتم انډې باندې به خرڅوم ابا پلین وزي څنګه مزدوري باندې څه شرم دی یار هغه پخوانی د کولی پلین دی په کولی ګزمې او ګره اوچتېږي نه نو ته به انډې خرڅې انډې باندې کاروبار باندې ښه دی که نه او دوه انډې خرڅوه کلیو کې دوه ته به خرڅوم والې انډې نو ریل ګاډي کې به خېجم انډې لے لو پشور اوبلې انډې لے لو بھائی پشور دی انډې پشور ګلجي باندې پشور باندې پشوري خار باندې ما نه یېرېږي کاغه چرګه د نوخاري بیا لکه تا دا څنګه وویلې نو چرګه باندې چې نوخار باندې نو بس انډه خو باندې سپین باندې که نه یار بالکل انډه خو سپینې ګرانو کتونکو تاسو وکتو اوس بجټ پیش شوی دی پوښتنه کوو چې د دوه سپیرو ته او د یو ښایسته جینۍ ته د بجټ څه پته هم شته که نه ته ساده ګله ته خو ډېر سپیرې که نه سپېره به ته یې ولې ځکه
ځکه ډېر سپېرې که نه چې کله نه دې دنیا ته راغلی موږ سم بجټ ونه کتو نو دا زما په وجه زه خو په کوم سن کې پیدا سوی یم وای زما په ژوند کې ارزاني م راغلي ګراني م راغلي زما همزولې شاهجي دی کې تپوس دې وکړئ هغه سره هم ډېر ټینشنونه راغلي حسن علي شاه صاحب سره نه ته ماته دا وایې د ایوب خان دور کې خو ته هم وې حسن علي شاه و دا ګلجي سپېره م و الله دې نه کړي زه د یخ دور کې وم د یخ یخیا دور کې وم ښه نو هغه ټایم کې ارزاني وه هغه ټیم کې یا د ارزاني وه خو پیسه نه وه پیسه چېرته لکه مطلب هر شی به په انه کېدو خو انه نه وه دغه چل اوس پیسې شته خو ښځې نشته والکه واده دپاره که دله خو چېرته رشته میشته پیدا خو دا دومره سپېره دی که نه دله خو څوک جینۍ هم نه ورکوي دا سپېره مه کوو د اوبه به مې تدویش دي نو ته سپېره نه سپېره ولې زما په تندي لیکلي You were the speedo. دا ټوپۍ ته کوزه که تندې وښایېږي نه شک ورته ځکه ټوپۍ کوزه که ګرده به ټوپۍ نه کوزوله او نن دا د پس ټي وي کې د مور هم راغلی اینی سره انټرویو ګولو دا بس زما مور دې لوبه کې صوبهداره وه جي ګلبټه او بس هغې خپل اوس د هغې پنسن ظالم ما باندې شک دی ما تا خو تا باندې ویلي زما مور باندې بېبې انګریزانو سره وه یار یو خبره باندې انګریزانو سره صوبېدار وه نو صوبهدار انګریزانو سره سکار مار کولو ټانګه به هم ورسره چلولو ټانګه به یې او هغه ستاسو میک اپ شیزونه ارزان شو که ګران شو ګران شو که سر نو ګرانېږي به نه پوره دیوال باندې چونه تپل دي قسم دی یاره او دې اړه دې خبرې ته سوچ نه کوي چې یاره د خاوند دې دومره په مشکله باندې ګټه کوي د شپې ورځې سبا کوي خولې وینې هر څه تویوي او چې تنخواه راوړي نو دوی په یو سرخي چې د هغه په 2,500 ده نن سبا تا به څه چل کوو او موږ صرف یو صابون اغوستی هم په لامبو مې ترخونو کې موږ او خدای چې بوی د صابون ما باندې یار یو هغه د منیجر صاحب باندې دا بجټ باندې چې کوم زمان ګلجي باندې بدماش کچا بدماش دی مانو پیجوا چې ته منو پیجوانی میں فونډ کې آنا مس ما ویل چې دا کارانو باندې سب بجټ نشتا 50 کروڑه مونږ باندې دي 50 کروڑه نو باندې ځکه نه یار چې ځکه نه خپل پیسې راوړلو دا 50 کروڑه به ورکوي چاله ګلجي او څنګه به ورکوي د دې به د مخکې پته لګي سر باندې به یې که نه جب ململا باندې به یې که نه لکه زه خو دې خبرې ته حیران یم چې دا بجټ لکه دې کې 50 کروڑ روپۍ لکه اوس دله ساتلي دي که نه او تاله او دله او ماله دا به راکوي چې بس یو 100 کسانو لی ورکړي نو بیا هم 50 لاک روپۍ دا چې راکوي که نه نو انشاءالله مونږ کې به 2-3 نه وي څومره الله دې یو بخي نه کړي اصل کې یو خبره زه تا ته وکړم عیني جی سر دې کې غلطي زمونږ هم ده ولې ولې باندې دا روز زه له حکومت دومره ښه کار وکړو زه 30 هزار روپۍ سټایپنډ به دې ته میلاویږي هر میاشت بالکل نو 50 کسان صرف پکې وو چې ما پېژنده چې دې اکټران دي نور 4.5 کسان پکې داسې وو چې هغه سی ډي کې هم کار نه و کړی بالکل هغې زکی صاحب سم صوفیانه خلک راوتي وایي زه چې دوپړی وم چا به وي زه زباب ټنګ ټول د مخې سره بل کسب ته لکه او خانداني وایي مونږ خانداني پیسو دپاره ته په الله یقین او بیا بل کار لکه بیا بل کس ورغلی نو مقدمه یې کړې ده چې د دې ټولو پیسې یې سارې که نو هغه د ټولو غریبانو پیسې یې سارې توزو خدای دې تباه کړي هغه کده وکړه توزو نوم یې ملګری باندې دې مولا چې ته په رودي واده هلکې په ارام شه مړه دا زما ملګری دی ګورې مړه مونږ باندې ملګری دی ولې باندې زما پې اوس هم 200 روپۍ دي د څه نه درته ویم نه نه وی بې پته یې سره غوښتي و لکه چې ناوخته ټایم کې ګزبزې وایي
وای زما کور والا ګزبز خو دي برګر ما کبړ ګز دی که ګزبز الکه تا باندې پایا کې پایا برگر पाया 3 पाया 3 باندې پایا پدې پایا کې همغه ډیر زیات تکړه یو هر تو زرا پایا وکا پایا نه अच्छा पाया پایا کې پایا अच्छा पाया के पाया کې پاوې 9 पाया मैं खुद पासा 9 पाया نو پا دیک نو ہے जी सर واه اوس ته ولیکه یو زه په دې کې ډېر پایا وکړه کنه پایا के पाया یو لا پایا کې پایا 2 خو جادوګر دا چې موږ ماشومانو ګرانو کتونکو ډېرې لوبې به دي ده خو ډېرې بېکاره لوبې به کولې ما مو شوتې دندۍ لګوله چې دې ماشوم د نه وایم درته هغه وخت کې خو لکه بس صرف کمیز به خلکو اچولی او که نه او عیني چې دا تاسو به څه لوبې کولې چندرو مندرو به هم کوله गेम सर ډیر زیات لوډو بکولو او دین علاوه کونا چې نه بالکل هغه به ماری بالکل او गोरड़ा छुपाती जुमेरात आई है जिन्हें पीछे आगे पीछे में काउदी शामत आई है हाँ जबरदस्त और क्रिकेट हम जबरदस्त 10 लाइन बल लगो और डबी सराची दे तने बांधे चुप के आ जा और टप्पा मार के चली जा छुपाई सर किसी ने पता न चले ګرانو کتونکو دا ټول لوبه خبر دا ټول لوبې خو چې زموږ نن میلمانه ده هغه هم لوبې کوي او هغه داس ګوره کنه وځه که دی خوا ګوره دلته ګوره کنه یومن تا غل پولیس کړې او بریتولا خو دی خوا ګوره بې شرمه پولیس لوبې هم وکړه نو ګرانو کتونکو زموږ نن میلمانه چې ده هغه هم لوبې کوي او لوبغاړې ده او هغه لان ټینس کوي د دنیا مشکل ترین لوبه ده راځو به یو وړوکي غوندې دمې نه پس هغې سره چېرته لاړ نه شي یو وړوکي بریکلو او بیا راځو خپل میلمنې سره جی ګرانو کتونکو ویلکم بیک ټو خیبر میلمانه او لکه تاسو ته ما بریک نه مخکې ویلي وو چې زمونږ نن یو ټینس سټار را روانه ده بالکل جی لان ټینس کوي ډېر وخت نه او په خیبر پښتونخوا کې کیدای شي شوق دپاره خو ډېر کوي خو پروفیشنلی مونږ سره هم دا یو جینیا ده چې هغې ټینس کوي لګیا دی مونږ سره ناصري جی اورین جاسیا السلام علیکم اورین بخیر رالی थैंक यू सर والکه ته په ودې جواز تعالی الله خوله دزته دي نو خشته خو یې راکړې ده الحمدلله ماشاءالله او د خپلې خولې ته دې وګوره سمه کوپې ده ته ګوري هر څوک چاته ما باندې اراده باندې بدل شو جناب ولې ما باندې یہ ټینس باندې زده کوم ته چپ شاول سلام دعا خو ما وکړه باندې پلیر جوړ شم نه بس ته اوس ډېر بوډا ته اوس نه جوړېږي ولې شماده واده مو څه والکه اورین جاسیا سره خبر ها اورین ویلکم ټو د خیبر میلمانه Thank you so much, sir. اورین ستاسو ډېر انټرویوز شوي دي خو ټوډے انټرویو از ا بیټ ډفرنٹ که نه دا به داسې لکه بس د کور ماحول دی ګپ شپ دی دا دوه سپېره دي دا یو جنۍ ښه ده دا ما باندې سپیره نه جنرال زما چې واده اوزین ټلویزیون مو دا وځي او زه درته یو بله خبره وکړم دا ساده ګل دی ساده ګل عزتدار یم جب عزت نه یم دې سپېره دی دې چې پیدا شو مور یې مړه شوه چې واده یې وکړو ښځه یې مړه شوه او اوس د او چې ښځه مې ښخه کړه خاودې شوه خبره ده ختمه او اوس د ده په ګاونډ کې هم څوک نه اوسېږي وایي دې سپېره دی د دې په ګاونډ کې څوک اوسېده اوس دې هم لږ بې عزته که که نه ما باندې په ما دې صرف دا یخې ده زه خو باندې تا باندې د دې په بدماش اورین د دې په ګاونډ کې څوک اوسېده د هغې پولیو شوه بل خلک راله اوسېده د هغې کرونا شو دا چې زموږ جرنلیست دی اینی ویری ټیلنټډ جرنلیست ماشاءالله او دی چې ګلجي دی بدماش باندې هسې بس بدماش پاره مالا ټول خار باندې یاري کچه شانتی دی کچا بدماش ونه ښه اورین لیټس سټارټ وذ یور سټوري څنګه رالی تاسو دې طرف ته دا اکثر زمانه ډیر زیات انټرویو هم په دې چینل باندې ما انټرویو ورکړی دی او تاسو زمانه ډیر زیات کیږي سر اکسیډنټلی سوی دا سره علم زتلم بیډمنټن ته نو زمونږ خلک بیډمنټن ته اکثر ټینس وي نو سٹارټ کې آی واز
like 13 years old نو چې زه ورغلم سټیډیم ته دلته پاکستان کې چې ما کله ممبرشپ کو نو هلته چې ما لسلیپ راکړو نو په هغې باندې ما مارک وکړو ټینس او نو چې سر زه ټینس ته لاړم نو هغوی زه بوتلم ټینس ته ماته وایي دا ستاسو دغه د کلب دی او دې کې به تاسو ګیم کوئ کوچ سره یې ملاو کړلم نو آی واز کنفیوز ما ورته ویل نه سر ما زه خو ټینس ته راځم ماته وایي دس از ټینس ما نه شټل کاک ول څه دی ماته وایي چې او بیډمنټن یاد دی نو بس هغې نه بعد ټینس ته رالم سر ایون او دا سپیره ورته چیډي تپه وایي نو سر د هغې نه بعد ما ټینس سټارټ کو خو بس هغه نه زړه څه وي خو بس سټارټ مې کو نو هغې نه بعد ډېر ښه رسپانس ماته میلاو شو نو هغې نه بعد بس په نیشنل سطح انټرنیشنل سطح باندې نو د 7 سال نه دا یو د لوی اعزاز خبره ده زما لپاره چې زه KP نمبر 1 یم او پاکستان کې واحد یو زه جینه یم د خیبر پښتونخوا نه چې په ټاپ 10 کې لوبېږم ماشاءالله جی دې ته مو کډاړي وایي ته دلته ناست والکه زه خو جرنالیست یم که دا خو نه جرنالیست او دا خو جنریټره ده اورینه په دې کې د خندا څخه خبره وه ګرانو کتونکو چې تاسو راپورې هغې بس بټن ته ډایرکټ شوي نه دا تخنی مویز تخنی اورین جیسا نامه در باندې چا کې دا ولې دا خو ډېر ډیفرنٹ نیم دی سر دا ډېر خلک دا تپوس کوي څنګه چې ما مخکې مو ویل زما مدر چې دا شي از فرام جرمني and my father he is from مومند ایجنسي نو سوره جاسیه سوره بقره سوره یوسف دا خو ډېر لوی سورتونه دي په قرآن مجید کې دا زما بابا جاسیه نوم ایښی دی او اورین نوم زما امی ایښی دی نو ما دواړه یو ځای کړي دي همداسې نه چې یو هم Your mother is German Yes. خموس د جرمنۍ ده Yes, sir. جرمنۍ تماچه به یاد والکه نو لیلا خو ستا خو تماچې نه بغیر بل څه سره کار نشته ما باندې اورېدلي چې جرمنۍ او ګوره اورین د سره تماچم نشته وښایه ته ورته دا کاش دا تش ما کاش باندې ډېر غریب حالات باندې خراب دي که نه جي او بولټ هم ورسره یو دی یو بولټ سره خو هېڅ هم نه او کېږي بولټ هم هغه نه دی دا باندې ما ساتلی دی چې دا باندې بولم نه ما باندې لیندم شته چې دا کارتوس واچم او پټاخ باندې باندې دې داسې کوي د شپې کوي حیا باندې خو ما نه که نه ګرجي اشتغره بدماش یم دا یا دوه ډزې چا کوي ما باندې خو نه دي وایي دې نه دي کړي ځکه د سره کارتوس یو دی او کنه او ګرانو کتونکو اورین جیسا موږ سره ناسه جی KP نمبر 1 ټینس کې او پاکستان ټاپ 10 کې ماشاءالله ډېر د آنر خبر ده چې زموږ یو داسې علاقه ده چې خلک وایي جوړېدل ته خلکو له کراچۍ او لاهور والا خو چې څوک نه راغلي هغه خو وایي تاسو سره ګاډي شته دی نه تاسو راغلي نه یي په دې ګاډي چې وګوري تاسو نه خپل ګاډي هیر شي بیا وایي هلته انټرنیټ شته دی ما تاسو په کور کې یو انټرنیټ دي دلته باباګانو سره مې انټرنیټونه دي او هر څه پکې ګوري جی څنګه چې سر تاسو دا خبره وکړه نو یو ورځ پاکستان نمبر 1 ماته وایي شي از فرام لاهور ماته وایي اکثر زموږ چې ښځې میرډ وي یا ان میرډ جینکۍ ورانې کوي یا څه نو موږ له دمکي څه ورکوو چې پښتون سره درله واده کوو دا تاسو پښتانه رښتیا داسې جاهلان ټایپ هلته هېڅ هم نشته دی ښځې کور نه بهر پرېږدي نو موږ ښځې په دې باندې روو ما ورته ما پښتانه کې ډېر اویرنس راغلی دی ملر سره لیمیټډ نو کې کوم وایرس راغلی وایرس نام اویرنس پیرلا خو جاهل دی که نه سر جاهل دام دی مودي اورېګا نااهل باندې انسان زه چې څومره شکریا کنن زه AVT خیبر همدې کې مهرباني زموږ خفه شوي مو موږ خبرې کړې دي چې زموږ ریسنټلی کم DG سپورټس اسفندیار خان خټک او ویکس DG سپورټس چې جنید خان دوی چې څومره تبدیلي راوستله په سپورټس کې او ایون دې 2-3 ایئرس کې دوی چې کله راغلي دي دا دواړه DG یو خو اوس اسفندیار سر چې دی هغه هیز ا سو ګریټ پرسن زه چې هغه څومره تعریف وکړم هغه به کم څومره ګروث زما ډېر ښه ملګري دي دواړه تاسو ته پته هم ده هغې راځي دی هغه وایي مړه یار زکي مونږ پرېږده مونږ مه راوله اورې که نه سر ډېر زیات بیزي وي داسې اکثره لاست ټایم ما هم سپورټ سیکرټري ته وایي نو ما ته سر ډي صاحب ناوخته راځي 4 بجې چوټي کېږي 4 بجې ډي صاحب د کور راځي دا څنګه دغه نو هغوی ما د خپلو بیټه وایي دلته هم 1000 کارونه وي نو ډېر زیات بیزي کم کم ټایټل دی ګټلی اورین سر دا خو زه چې څنګه همیشه وایم دا خو ما سره د شمارلو دغه حساب نشته دی ډېر زیات دي خو چې کم 15 دي هغه زما لپاره ډېر دغه یو 2017 کې چې کم د قائد اعظم ټرافي وه هغې کې یو په 2019 کې WTI وه په 2018 کې چې زموږ انټرنیشنل شوی و هغه او 2 نیشنل چې کوم یو پاکستان اوپن یو دغه
دلته ډایوس کپ دغه نه ښه ټورنمنټ زما لپاره ویم چې یو بم نه وي. ډېر ښه خبره ده. دې کې دې ټورنمنټس کې صرف شمولیت هم چې دی هغه ډېر غټ آنر دی. بالکل سر بس که ریسنټلی وګورئ زه روان یم ترکي کې څلور ټورنمنټ دي هغې دپاره ځم او ټریننګ دپاره. نو آی ام د اونلی ون وومن د خیبر پښتونخوا یو زه داسې جینۍ یم چې ما ته ممبرشپ میلاو شو په پوره پاکستان نه سوري ما ته هغه ممبرشپ میلاو شو. دا ډېر لوی د اعزاز خبره ده. ترکي ته به ځئ؟ جی سر. ښه ګډ. هلته به بالا خاتون سره گرین باندې ما باندې باډي سر ګارد دا دغه سوچ وي دا خلکو وي زموږ خو ټارګټ که هر ملک ته لاړ شو سر زموږ دغه وي چې بس ګیم به کوو د دې سره به موږ څه زده بس نورې څه هم نه کوئ؟ نو سر څه لکه سړی چې بهر لاړ شي هسې ګرځي را ګرځي خو کنه. بالکل زموږ سپورټس مین یا سپورټس وومن سر ډېر لایف ډېر زیات چینج وي. نو اکثر موږ چې ځو داسې بیا پریکټس لځو یا دغه لځو نو همیشه په که موږ باندې ډایرکټریټ دومره دغه کوي سپانسر راکوي ډایرکټریټ موږ لیږي نو موږ ته په کار هم دي چې موږ څه ریزلټ ورکړو. اوس دا راته ووایي چې فارغ وخت خو شته نه دی سره؟ وی وی یس نه لکه زه هم دغه سوچ کوم چې فارغ وخت که لږ هم وي ورسره که نه نو زه به ترې تپوس کوم خو هغې خو ویل چې موږ سره کله فار اګزامپل یار ایجوکیټډ دې په شان ته انګلیش مونږ ویلی بڑا ریسلنگ باندې یاد دی یار او که نه یعنې دې لږ پوه کوي که نه پلیز. انسان باندې اورین چېرته داسې زړه سپورټس وومن نشته چې ریټایر شوي چې بس د سکار نه بس چې دله واده نو سپورټس وومن واده خو یو کوي نه او بیا چې کوي نو څه ووایم زه به ورسره سپیرو سره نه کوي دغه کوم لوبې که نه هغه تاسو چې کوئ دیوال ته چې بال هغه سکواش دی یاره دا خو لان ټینس کوي دا په چمن کې کوي. ټینس ډېر ایکسپینسیو دی ټینس پلیر سره واده مه کوه او لټې به دا کوي نو لاته نه ایکسپینسیو دی د هغې ریکټ بیسګین دې څه ته وایي ګران ګیم دی مهنګه گیم ګرانه ده ما دې یو خبره ګران دی وکړم ګران ما باندې د سټیمنې لحاظ سره ګران نه دی پیسو لحاظ سره ګران دی. هجې تا نه لوګې تا نه میډم باندې ما باندې باډي ګارد سو ساته چې زه تا باندې باډي ګارډ ما باندې ټول پېښور یریږي ستا دومره اوږدو بریتونو نه خلک دومره یریږي دومره لوی باډي ګارډ دی دی بیا ما باندې یادوم دا باندې زه باندې عزت تا باندې باډي ګارد شم وخانه پېښور باندې بدماش شم ټول اشتغره باندې مشهور دی دا به مخکې وایي لیټرین کې والکا نه باندې دی آباد شه ما باندې دومره عزت کوي خو ما کوه نه یار تا د ویښتونه پته لګي هلته چودې هم دغسې ناست دي د ده ډېر ښه کاروبار روانو 5 روپۍ به یې اخیستې ما باندې نه کنه دې باندې یادوي خو چې کله نه د 10 روپۍ کله نه د 10 روپۍ کړي دي ما باندې خو ټول اشتغره باندې یریږي چاره نه یریږي چاره به یریږي ایمرجنسي هوګه ته چې ته ورله ځې نه ورکې هغې به چرته ځي په دې ښار کې او د ده په ټینکۍ کې به په ما په میلاو کا ټلیفون یار هغه بدماش چې کم دی هغه به تا باندې د ګواهي پلاس چې کم دی ملي وایي که نه څه کوي سر فارغ ولې نه فارغ وخت اکثر زه خو 3:30 سمثینګ داسې ځم 8:30 چوټي کوم یا 7:30 چوټي کوم هره ورځ او سنډې چوټي وي سنډې چوټي وي شکر دی ښه په سنډې کې سر دومره زیات کارونه وي د کور کارونه یا افیشیلي دومره څه کارونه یې کور کې څه کارونه لکه کوکینګ خو تاسو کوئ نه وای ناټ سر ښه نو سر زه مې سره ډېر زیات هیلپ کوم څه پخوئ سر بس څنګه چې پښتنو کور کې څه پخېږي او بیا موږ قبایل یو زموږ خلک ډېر د وایډ ګوشت دی دا ډېر زیات زموږ کور کې پخېږي ما خوري ډېر او زه خپله بوایل ګوشت چې دی زه ډېر زیات خورم خرګوش پروټین دی که نه ټول پروټین دی او سر نو بس خپله کوم نو ښکاري خو نه اکثر کې تاسو ایکسرسایز ډېر کوئ سر دومره زیات ټپ دغه وي زه چې لاړ شم لایک 3:30 داسې وځم ګرمي ده زه چې لاړ شم 1 hour جیم کوم د جیم نه بعد 1 hour ټریننګ کوم گیم کوم هغې نه بعد 1 hour چې کم از کم زه فټنس کوم نو ډېر ټپ ټایم دومره چې 3 غنټې که څه وخوري که نه نو هغه الټه یو غنټه هم دومره هارډ ټریننګ وکړي نو ختمېږي شرم وکړه شرم بالکل دومره خېټې م نیولې دي ظالمانو دواړه یادوه په شرم کې نو زه لږ عزت به موي که نه دواړه یادوم تھینک یو مهرباني مهرباني اورین لکه دا ورته وایي چې مور د جرمني کې والکه
نه جرمني کې د امیدي جي زما خپل سټپ مدر مې دلته زما مدر جرمني کې نو ته لکه جرمني وایا جرمني کې زه څه وایم ديك جوغبي طاقو طاق ديك جوغبي سوايا لتغالى ما بيتش يلا بيزات هيك ويا تغالى بيتش انت ورته څه ویلې تغالى بلش تټیکی ما ودل تټیکی دا غته سمېلې بيتش ما باندې غوډه تعریف باندې وکړو یار او دا نه ته اني ته وې ايش دي بيدش اني ته وې ايش دي بيدش بیا مینینګ مو وای ښه تويم ايش دي بيدش ايش دي بيدش ترجمه وي خدش بخونو ودي او د دې ترجمه اورین ورته اورین د دې ترجمه څه ده سردا کم جبل دی ايش دي بيدش شلي بيدش وي دش تايكا چې فيلم پیوګو او د دې ترجمه نه ها عشق پټ اورین دا راته وای چې په سنډه باندې څه کوي ځا کوکینګ خو تاسو له درځي ټول نه خډش کم پخوي سری سبزی کې زه خپل چې زه ډېر زیاتې زما لډی فنګر بینډۍ زما ډېر زیاتې خوښې دي او ډېر ښایسته پخوم کریلې زه ډېر ښایسته پخوم او چې کوم څیز زما خوښ وي سره هغې سره خواري کوم ډېر ښایسته پخوم کریلې مې ډېرې خوښې دي سبزي کې او بینډۍ مې خوښې دي سروین کله چې تاسو وایئ خلينا لك كان نول بابي باندې غدا لکه زما نول زما ستاب سر جاهله ده کنه پس درکې اکثر تاسو په دې جواب زه ورکوم اکثر تاسو دا متل خو په پښتو کې اورېدلی که نه چې د کامیاب سړي د شاته د یو ښځې لاس وي سوک نه وي لاس وي که نه چې سر تر اوسه پورې دومره هینډسم دی دومره سمارټ دی که نه دا چینل دومره نو دا د ښځې د وجې دی که نه هغه ښځه تکړه ده وګوره تاسې نه منې زه تا ته وایم چې زه تا سره څومره مینه کوم شي از وانډرفul ما سره څومره مینه کوې او دا خو هسې ګپ شپ دی ها اورین کویدن واده engagement سر زما promises السلام علیکم هاي صدا سے خوالی خو بهار باندې های ما اشته دی اور خو هلو هاي اشته دې هلو های اشته دی خو لږ لایک 1-2 years بعد به ګورو سر ګورو بیا ودين کېدای چې هاي هلو یا هاي شو یا بای بای شو او کنه چې سیریس هم سود دی او کنه سه او نه سیریس خو سر ډیر داسې زما لاست ټایم هم داسې انګیجمنټ شو آرمي افسر سره هی از فرام 6 کمانډو ناو هی از میجر 126 لانګ کورس دی هغه سر سٹارټ نه ماته ویل چې ته به گیم هم کې دا به وي سر چې کله زمونږ واده رانږدې شو خبره هغه لاست ټایم ویل چې نه دا به نه کېږي نو ډېر رکاوټ و نو سر یو رشته سټارټ نه چلیږي نو هغې نه بعد زمونږ مس انډرسټینډینګ شو بالکل نو تاسو به اوس داسې هلک سره واده کوئ چې څوک تاسو پرېږدي ټینس لپاره افکورس پکار دی پروډ پکار دی زه ډسټرکټ نه زه صوبې نمبر 1 یم او پکار دی چې هغه ما اپریشیټ کړي کېدای شي زه ورلډ نمبر 1 Oreen, we are proud of you. موږ غواړو تاسو چې داسې څوک educated from very good family او هغه پوهیږي چې یار تاسو د قوم فخر جوړیږئ وروڼه خویندې م څومره دي سر زه خو خپل زما خویندې ورونه نشته دی او سټپ چې دي زما 3 brothers دي 5 sisters ښه سټپ دی هغه 3 brothers او زه زیاته چې سر دی زما پپو ده بابا مې یو خور ده زه هغې سره لویه شوې یم چې هغې یو لور ده 2 زامن دي نو اصل کې خپل خویندې ورونو سره هم هغوی څوک د زما بایارمي کې د هغه پوسټینګ دی څوک کراچۍ کې دي څوک یو ځای کې دي څوک بل ځای کې دي څوک مومند ایجنسي کې دي نو هغوی سره زما دومره کلوز تعلق نشته لکه څومره هم زما خپل خویندې ورونه دي بابا د سایډ نه لیکن زیات ماته چې دا پپو بچې مې دي زبردست ډېر ښه چې چا سره سړی زیات وخت تیر کړي که نه بالکل سر اکثر خلک خبرې کوي دا دی نو امیم راته وایي داسې چلو که داسې زه اکثر خپل موریانو ته وایم الحمدلله ما پسې د 3 موریانو دوا دي ما ته هېڅ هم نه کېږي نو ترور سره لویه شوې یم سر شي از مای مدر سره لویه شوې سټپ مام دې دا خپله مام جرمني کې ده هغې ژوندي دي اوسه پورې الحمدلله زما 3 برادرز نه تاسو وروسته ورځو کې تللي هم وی ورله که نه تللي هم سره نو څنګه فیل کېږي هلته سر که رښتیا ووایم ما ته ډېر خلک وایي چې یو آر 16 کنټریز ته زه تللی یم ما ته ټول خلک وایي ډېر زیات بولډ خو دا عادت ته زموږ خلک وایي چې دا تا کې د جهلان دی پکار دی چې ته پاتې شوی وې جرمني کې تا دا ټینس هلته کړی تا ته به دا څیز میلاو شوی وې ده خو زما خپل ملک او پېښور ډېر زیات خوښ دی تاسو نه اوس دا قسمت پوړی دی تاسو به یو نمبر اناونس کوئ ګورو چې هغې کې څه روزي تاسو دپاره جي ټول کو دا وکړو نه سر پیل راته نه ښایي نه پیله نه
اوکې جی نمبر زما 5 نمبر 5 نمبر هلکه ته یې ومنه ده اوکې جی مخکې ټارګټ پینک کلر اسې دا 3 کسان ستاسو په وړاندې ناسي تاسو او چپ شمه ریکارډ مې راولې تاسو فور ایگزامپل خدي کې سفر لیکل تاسو فور ایگزامپل ویمبلډن لځي جی جی نو دې 3 وانو کې بزان سره یو کس سوق ببوزي او ولې پدې به نه بوزي دلته به خوښ وي کنه زما خو ټول زمان پر قابل عزت دی اینی شی از مای بیسٹ فرند اینی Thank you so thank much. you so much نه په زنانه و زنانه څه کوي خجی بل نمبر نارینه مې بوله هغه چې لږ خو ښایسته وی لږ ما باندې چې بوتلې نه باډي ګارډ خو باندې به وې کنه یار ښایسته باندې نمبر وای اورین عزت یې کودو ډېر زیات 3 سر 3 اوکے گانا اور شیر اور لطیفہ دې درې وانو کې به یو شیز وای لا به گانا وای لا به شیر وای لا به لطیفه وای شیر وای شیرونه خو ماته ډېر راځي خو ما ډېر راځي خو اوس راته یاد دي زه به یو د پښتنو چینل دی یو د پښتو یو شعر دی چې اکثر زره انټرویو کې دا وایم چې وایي د دې جنګونو نه د تیر عمر حساب اخلم د دې جنګونو نه د تیر عمر حساب اخلم او ما سره کور کې یو ټوپک دی په رباب اخلم او د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زمونږ د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زمونږ زه څه بلا سوچونه وکم چې کتاب اخلم او مور ته ولاړه یم د مینې اندازه یې اخلم مور ته ولاړه یم د مینې اندازه یې اخلم لیونی شوی یم ناپونه د دریاب اخلم زنده باد وزیر زنده باد Oreen. لاسٹ ون نیازبین third one sir no third one no second one 2 او 2 دې کې به ګانۍ ګاره به کې نه ده ها که تاسو د پاکستان پرایم منسټر شئ نو ډومبه 3 کارونه به کم یو کوئ دا 3 وان نه چې دا 3 وانه ها if you become the prime minister of Pakistan first 3 things that you would do 1 sir یو منټ کارونه خو ډېر دي خو چې کم یو یاد کم سر کارونه لکه دا سړي چې زه به پهله داسې کار کوم چې موږ افسران دي چې کم د چیر قابل نه دی په هغه چیر باندې ناستي پهله خو به هغه بیروکریټس به کوس کیټو کورټ مارشل ټیک شو and the third second زه وایم چې کم غریبانان دي هغوی ته ډېر زیاته فیسلیټي ورکړم اور بل ایجوکیشن چې څومره ایجوکیشن دی په هغې باندې زبردست پیره که داسې کچي ویلی وی که نه زنده‌باد پرایم منسټر چې تا کچي ویلی وی کچي ना स्कूल के दाखिले का ها जाहिल ده کنه مالې کته لیډیز پس نه وې کنه یو پلس مې در کوو دا ګرمي ډېره زیاته زه په تپوس کوم لږ نو څه خو مو یاد داجی نه تپوس کوم نه وای داجی نه تپوس کوم نه وای هټلر سبق ویلې دی پلانکی سبق ویلې تم ورته دغه ورکاو کنه او کنه تو خبره کاوه हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बाबा څنګه یې ابا سالو دې په خپل نیټه مړکا تو کې یاره زکی خبرې کوم کنه نو سې دې خبرې کوم او وای چې څنګه چل ما زه دې وکړې دا خدای چې نږدې درته نه مخه پدې ټلیفون کې چې کوم دا خزو دې اترو بوی روسي په سیګنل کې ته بیا خزو سره نوستي نو زما کاروم دغه دی کنه زما شوبیس کار دی دا کار دې نه دا خطا اوس هم زه یو د پاکستان یو سټار دغه انټرویو کوم لګیم ها دا څوک دا اورین او دا خو زه پیژنم دا خو ډېره مشهوره ده دې ودم نه دا کړی بابا ستا خو سترګې کار نه کوي نو تا چیرې ولیده په سیګنل کې په چې ته چا سره ناست هغې به خاورې واده کړی وي ولې ما باندې څه چل شوی دی چې خاورې به یې واده ولې څه خو مو چې ته واده کړې ښځې سره په ګپ ونه لید ته راشه نه رښتیا کله ښار ته راشه نو ته به ما ووینې که نه
او داسې دا د تیم کا کور والا له پاته ولګي نه نه بابا خدای ته وګوره داسې مه نو کوه خلکو نه خو ښځې مور کاره دي انشاءالله چې ته به بیا مور کاره دا کار ونه کړي بابا دا کار ونه کړي اوس مې په دې پوه کا دا ټلیفون مې درته دې دپاره کړی دی زه یم چې بابا چې داسې کار وشي دا موږ خپلې ماشومانو باندې ولې ټرسټ نه کوو لکه یقین پرې نه کوو پرېږده چې وخت کې ځي که لوبې کوي که څه شی نو موږ پښتانه به څه ترقي وکړي خدای دا واخله اوس که یو پښتون وي چې یاره زه سپوږمۍ لا خېږم نو بل به ته یې ماړه دې ستار لا دې ګوره او تا لا ګوره نو د هغه سټمنا مغه ځای کې ختمه شي نو څه شی وکړو بس تاسو کې نو غیبت یې کوو تاسو نور څه هم نشو کولی پښتنو کې په یو بل باندې سر ورکړي دا منمه بالکل منمه پردی کس چې پې راشي که نه یو ځای شي خو چې پردی کس نه لاړ شي خپلو کې په جګړه شي درزه سر دا د پښتنو دغه دی څه ورته وایي دا زموږ هسټري ده ګورې ښه بالکل او بهر نه چې څوک راشي سر زه سوچ کوم تاسو په فون باندې هغه وایي چې ته به بیا دغه مور کره اوسېږئ سر تاسو سخر کره اوسېږئ نه دی چې کله بېزته شي بیا وکړي والکه He is. نه 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 قسم دی کس زما خپل کور زما ذاتي په خپله نامه مې لکه د ښځې په نامه مې اخیستی دی خو نو ولې څه چلو شو هغه غریبه به دې دوکه کړي وي قسم دی د هغې په نامه مې اخیستی قسم په خدای د هغې په نامه اوریجنل کاغذونه باندې ما ته پته ده جی او که نه تا ته خو پته ته خو راغلی وې پټواري سره ناست اورین دې جرګې کې موجود و یاره زه خو یو کار هم نه دی په تا کم کار کوې ما خو باندې ډېر کارونه کوي بس هغه ډېرو کې نور مه یادوه اورین ډېرو ملکونو ته تللی کم ملک دې زیات خوښ شوی دی سر جرمني کې زه وایم چې هغه زموږ سیکنډ هوم دی جرمني او ملیشیا دا دواړه ډېر خوښ ډېر زیات مې خوښ او دا راته وایي که تاسو پاکستان کې نه وئ پیدا نو تاسو به چېرته پیدا کېدل خوښېدل جرمني کې اوبویسلی نو ولې دې به مور ته وي چې زه به کوم ځای پیدا کېږم عجیبه سوال دی کوشچن باندې خو څه عجیبه غوندې که مور ته به په ټیلیفون وي چې مور وي چېرته پیدا کړه ما ته مې مور وي که نه اوزینو وایي ته چې پیدا شوې که نه وایي ما ته اټلز ښکارېدې خو بس اوس دا کې د اټلز هغه جذبه نه د دې باندې یقین باندې دا غل باندې دی دا خپل ولې ستا د پلار نه مې چیلۍ پټه ولې کړې تا باندې خپل کور کې خلا نه ده دا کړې د نیا نه مې صندوق باندې سندل پټ کړې والکه صندوق باندې پټ یاره دا ملمنه دا ملمنه به خفه شي که نه یعنی مې سونه پټه کړ اورین دا راته ووایي چې فیورټ پلیئر هم څوک دی سر فیوریټ خو ډېر پلیران دي خو فین خو د یو هم نه یم نه نیشنل نه د انټرنیشنل فیوریټ زما نډال ښه او دا راته وایي چې تاسو آیډیل لایف حوالې سره څوک دی آیډیل هم ټینس کې نه 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 هسې لایف حوالې سره آیډیل هم څوک دی په وومن کې فیمیل کې فیمیل زی میل زی خیر دی هغه مې لکه ما پرېږدي ما نه علاوه هم څوک ټولو کې او ټولو کې ټول ګولی دي دې وخت راحیل شریف ګلاس باندې ډېر ښکلی راحیل شریف صاحب راحیل شریف هغې آیډیل دی تاسو او دا راته وایي چې که پاکستان کې د ټینس فیوچر څه دی بالکل صفا وایي که زه وایم چې څنګه ما سټارټ کړي چې پروینشل ګورنمنټ چې دی هغوی موږ له ډېر زیات سپورټ راکوي که زموږ سیکرټري ډي جي دی دومره ښه دي نن که تاسو دا سپورټس ګورئ پکار دی سر چې تاسو هم اپریشیټ کړئ ما پښتون ته دغه پته ده I appreciate it I really appreciate it I really appreciate it اور که فیډرل ګورنمنټ سره موږ وګورو فیوچر ډېر ښه دی خو نه ورکوي سپورټ هغوی نه ورکوي نو څه وکړو زه بده مرغه که زموږ ټینس پریزیډنټ چې کوم دی سلیم سیف الله هغه هم پښتون دی چې کوم هغې کې دی سیکرټري دی زمونږ ګل رحمان هغه هم سر پښتون دی نیشنل کوچز چې دي هغه هم پښتانه دي نو سر بده مرغه زموږ پښتنو څه داسې ګوري لکه څنګه چې اکثر هندوستان نه موږ راغلي یا د افغانستان نه موږ راغلي لکه داسې دغه باندې ګورو نو که داسې زموږ سره کېږي پیروټیزم ډېر زیات دی خو بس هغوی چې موږ ډیسارټ کړي سر چې موږ دلته خپل ډي جي ته وګورو موږ خپل سپورټ سیکرټري ته وګورو موږ خپل ډایرکټریټ افسرانو ته وګورو نو قسم دی زه وایم چې بالکل او هغوی ته موږ ایون لاست ټایم هغوی ماته چې ډي جي ته پکار دي چې تا سپورټ کړي نو ډي جي کم سپانسرشپ یې ریسنټلی اسپاندیار WTI membership تاسو چې ما څنګه وویل تر اوسه پر پاکستان نمبر 1 نه دی کړی WTI membership ما لازمه ډي جي وکړو سپورټ سیکرټري واہ جی کیا بات ہے زه وایم چې
د WTI پاکستان ټینس فیډریشن ته موږ د WTI دپاره تینو سیمو غواړو نو هغه وایي چې دا تاسو دا خوب ګورئ ما باسې ځان سره بونې دي زه ورسره بیګ اوچتوم خیر دی دې کې موږ ستاسو دغه یي موږ باندې څه مطلب دی ستا موږ باندې دا دننه شیطان ډېر وران دی لکه دا He is like my elder brother. بس ها اوس He's like my elder شرمېږي brother. لکه د مشر ورور په رنګ مې دی اوس چې د کوم نیت وا ختم شو نه زه خو ورته بچي ویم دا مخامخ ناست زه ایون زه اوس ګراوند کې وم که نه چې دوی کال وکړو ما ته کوچ وایي چې نه دا خو ډیوټي م ده دا ته څنګه ځي ما ورته چې زه په هر چا ته انکار کولی شم که نه AVT خبر خو یو زموږ داسې دی لکه کور همیشه دوی مونږ انکریج کړي مونږ موټیویټ کړي خو ما ورته چې سر څنګه کال وکړو که نه ما چې زکي بھائی ته زه انکار نشم کولی بس په مرګ د څه پاتې شو بې شرمه کچه پچه شو هغه یاد ما نه باندې تاسو هم ټیم کې راځئ که نه نو او تاسو کنه هم یې که نه. ستاسو دپاره کنه ما باندې یو غر نه راکې موږ چې دا دواړه لوبه شروع کړو او تاسو نه زه خفه یم ګوره تاسو خپله ټیس کوئ ګسټ راغلی داسې ناستې دی دا باندې چای باندې چا نه دي څښلی نه ما دې چې دی والکه ما دی دا چینس کې دی کافی نه پیاله مې ورته کنګالوله ها اورین دوی تنګو ستاسو اوس څومره کاله وشو ټینس کې تقریبا سر زما 10 سٹارټ دی سر 10 هم نه زما 9 سٹارټ دی که نه خو الحمدلله چې زه کوم په رینکینګ کې یم نو اکثر زه خلکو ته زما 12-13 سال وشو پښتو کې نظر د پاره ماشاءالله اخر کې څه به داسې ویل غواړي څه په زړه م دي میسج څه ورکول غواړي د نن سبا جونو ته بس یو بوډایو کې لاړي والکه بوډاویو کې لړي دی خولې ته ودرو زه ورته وایم چې بریتونو والا سره کله مو واده ونه کوي بس خوشحاله شوي ټنډه ټنډه کوز ښه سر زه دا غواړم پهله خو زما همیشه میسج د هغوی پیرنټس ته وي که زه فیمیل موټیویټ کړم یا فیمیل دپاره زه یو میسج هم ورکړم نو زیات داسې فیملي دي چې اجازت نه کوي ایون که زه ووایم چې زما 2-3 ترونه دي هغوی سره هم زما خبرې نه کېږي هغوی ماته چې یو ټرایبل وومن په کور کې به ناستې وې واده به دې کړی اوس به ستا بچي وې او دا گیم کې او دا شارټس اچ او پینټ اچ او دا څیزونه موږ ته ښه نه لګي ایون په دغې باندې هغوی ما ډیسایډ کوي نو ایون زه سره کانټیکټ هم نه ساتم نه غواړم زما پهله هغه پیرنټس ته هغه دی چې کوم زنانه اولاد چې کوم دی یا نارینه اولاد دی کم دی زموږ یوت هغه به هم په دې باندې مخکې ځي چې هغوی یو کم څیز چوز کړی هغې کې انټرسټډ دی نو پکار دی چې هغوی ته موټیویټ کړي او اجازت وله ورکړي او دغه دی وساتي نو دا به Thank you so much, Oreen Jasia. Sorry. Oreen Jasia, thank you so much for coming. اوس به مې درس خوړلی و او کله دا کوم اولاد اصل کې خاص سترګې وي که نه زموږ ګرانو کتونکو د دې ما اوسه پورې ژوند کې چې څومره خلک کتلي دي او هغې خلکو سره زه میلاو شوی یم ما خیال دی چې زرګاو خلک انټرویو کړي او زرګاو خلک مې کتلي دي خو دا سپیرې سترګې ما د چا نه یې لیدې لکه د بریتو چې دي لکه دا څلور سترګې دی مو سره نه ما باندې نه یاد اورین زه چې دا پروګرام چې زه وکړم که نه او کور ته لاړ شم بس ایسته مې په خېټه کې دړ شي نو کومه خدا کنه نه د نظرکې مې ډېر زیات اینی تھینک یو سو مچ صرف ستاسو شکریه بس دا نور دوه ځکه چې ته زنانه یې او موږ سنډاګان و ډېر ښه انسان دی یار تا باندې ډېر ښه انسان دی خو مسله صرف دغه ده چې تا باندې صرف یو کارتوس دی او هغه هم پوچ دی او تماچه نشته Thank you so much, Oreen, once again. The very best of luck for your future endeavors. Allah Ta'ala, you taasu le ډېر زیات او دین الله خو د نور مخکې کو الله تعالی د نور Pray for me, guys.